د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. طالبانو بیا څه پرېکړه وکړله؟ د اسلام کلا بندر کې تازه څه شوي دي؟ په نړۍ کې په لومړي ځل څه وشول؟ د دې ترڅنګ یو بل مهم خبر هم شته، نو ویډیو تر اخره وګورئ. د افغانستان اسلامي امارت کابینې د هجري لمریز کال له جدي میاشتې څخه د بودیجوي کال پیل کېدل لغوه او د نوي کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه یې د نوي بودیجوي کال پیل کېدل تصویب کړل. کابینې همداراز هېواد ته د بې کیفیته تیلو، غازو او د نورو غیر معیاري توکو پر واردولو هم بندیز ولګوه. اسلام کلا د اسلام کلا بندر لار نن د سیاحتي ویزو لرونکو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. د ایران ویزې لرونکي کولی شي چې له دغې لارې اوس ایران ته سفر وکړي. او همداراز په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د خنزیر زړه د انسان له زړه سره پیوند شو. د لومړي ځل لپاره امریکایي جراحانو د 50 کلن سړي په بدن کې د جینیکي پلوه بدل شوي سور زړه انتقال کړ. د میریلین پوهنتون طبي مرکز د دوشنبې په ورځ یوه بیانیه خپره کړه او ویل چې تاریخي عملیات د جمعې په ورځ ترسره شول چې د خنزیر زړه انسان ته وصل کړي. د راپورونو له مخې ناروغ د جراحۍ څخه روغ شوی او له نږدې څارل کیږي ترڅو معلومه کړي چې نوی ارګان څنګه کار کوي. او په دې سره اخیری خبر هم دا چې د ملي یووالي ګورمشر او د اشرف غني پخوانی سلاکار محمد محقق په ترکیه کې له پخواني جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف سره کتلي. نوموړی د دې کتنې په اړه وایي چې په دې کتنه کې د هیواد په اوسنیو مسایلو خبرې ترسره شوي. د تیر افغان حکومت له نسکورېدو راهیسې ډیری سیاسي چارواکي او مشران له هیواده وتلي دي. په ایران، پاکستان، ترکیه او ځینو ګاونډیو هیوادونو کې په ګڼ شمېر د جمهوریت د وخت لوړپوړي دولتي چارواکي د مسافرۍ ژوند تیروي چې اکثره اروپا یا امریکا ته د تګ په پروسو پسې یادو هیوادونو ته تللي دي. ستاسو له ملتیا هم ډیره زیاته مننه چې زموږ د یوټیوب چینل دا ویډیو مو هم ولیدله. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره مو د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. همدارنګه دغه ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا ښه وخت. د خدای پامان.